بسم الله الرحمن الرحیم. نن ټاپک زما د 11 د بیولوژي نه دی او د دې ټاپک نوم دی سنټریفیوګیشن. بعضې خلک چې د سنټریفیوګیشن وایي، خو تاسو به چې دی دا به سنټریفیوګیشن وایي. نو سنټریفیوګیشن باندې ځان پوه کوي چې دا څه دی. Dividing the cells into parts, it's called centrifugation or cell fractionation. د دې مطلب دا دی کله چې مونږه خلیې ډیوایډ کوو په څه ټیکنیک په ذریعه باندې د سیل بیولوژي ټیکنیک دی چې ما تاسو ته ویلي چې هغې ته مونږه سنټریفیوګیشن ورته وایو. نو سنټریفیوګیشن یا سیل فرکشنیشن داسې یو ټیکنیک دی چې د دې په ذریعه باندې مونږه خلیې چې ده نو هغه مونږه یو څو پارټس ډیوایډ کوو. مونږه دا سیل لالو د دې سره مونږه داسې ټیکنیک کوو چې دا سیل کې دننه چې کوم نیوکلس دی په دې کې چې کوم ارګنلز دي نو هغه مونږ حصو ته ډیوایډ کوو. نو دې ته سنټریفیوګیشن وایي یا ورته سیل فرکشنیشن وایي. We can isolate various components and organelles through this technique. د دې ټیکنیک په ذریعه باندې مونږه مختلف قسم کمپوننټس په دې سیل کې چې دننه کوم کمپوننټس دي یا په دې سیل کې دننه چې کوم ارګنلز دي نو هغه مونږه په دې ټیکنیک باندې چې دی جدا کوو. نو په دې کې اونلی سټیپ څه دی؟ فرکشنیشن. فرکشنیشن څه ته وایي؟ grinding the tissue in proper liquid. اول به دا چل وکړئ چې یو ټیشو به راوالی او هغه به یو لیکوډ کې واچوئ او هغه به هغې کې میده کوئ. پوټ ان سنټریفیوج اینډ سپن. بیا به یو مشین کې کیدی چې هغې ته موږ سنټریفیوج وایو. دا لیکوډ چې کوم تاسو راوالی دا په یو ټیوب کې کیدی، بیا هغه ټیوب راوالی په سنټریفیوج مشین کې کیدی او دا سنټریفیوج مشین چې دی نو دا بیا چوللی. spun at low speed to separate larger and heavier parts. دا تاسو چې دی داسې وچولوئ په چې سپیډ ډېر زیات سلو وي. چې کله سپیډ سلو وي نو په دې سیل کې چې کوم هیویر پارټیکل دي، کوم چې غټ پارټیکل دي هغه به ترې جدا شي په دې طریقه باندې. such as whole cell or nuclei. د دغه ټیشو نه چې دی یا به یو سیل جدا شي یا به چې دی نیوکلس جدا شي یا څونه ټیشو چې دي د هغې چې څونه خلیې دي نو ټول نیوکلس چې دی وځي. When these fractionations are removed, the remaining material is again spun at higher speed. بیا بل سپیډ لږ سیوا کوي. چې کله بل سپیډ سیوا کوي نو چې به وشي so intermediate particles are separated like mitochondria or plastids. چې په هایر سپیډ باندې تاسو چې دا وچلوئ چې سپیډ ولا لږ سیوا کوي نو په دې کې چې کوم درمیانه پارټیکل دي نو هغه درمیانه پارټیکل چې دی به د دې نه جدا شي لکه مایټوکونډریا او پلاستیډ. اګین سپن دا تاسو دوباره بیا وچلوئ نو small particles will be removed. په دې کې چې کوم واړه پارټیکلز دي په دې سیل کې دننه نو دا به تیلر شي. نو a series of fraction will be segregated according to size. نو په دې طریقه باندې کوم د سایز مطابق په دې سیل کې چې دننه کوم ارګنلز دي هغه د سایز مطابق چې دی هغه به جدا کېږي. نو دا دی سنټریفیوګیشن. سنټریفیوګیشن دا دی چې یو سیل دی په سیل کې دننه ډېر شي پارټیکلز دي، نه پارټیکل چې دی څه پکې درانه څه پکې سپکې څه پکې درمیانه. نو په دې طریقه باندې یو پارټیکل چې دی هغه جدا کېږي. نو دې پروسس ته موږ وایو سنټریفیوګیشن او دا په سیل بیولوژي کې یو ټیکنیک دی. دا پکې استعمالېږي. کوم ساینټسټ کوم ریسرچر چې نو هغه د خپلې پیسې لپاره چې دی دا استعمالېږي د سټډي لپاره. دا په دې پوه شوي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ، مخکې چې دی فارورډ کړئ. میلاو به شو د بلې ویډیو سره. تھینک یو ډېر مننه.